نورې پیشوګانې بهر ګرځي، تاسو ولې کور کې ناست یئ؟ چسپکي ماینونه زیات شوي دي. یاره خانجي زما د تنخوا سیوا کا ولې یاره خانجي زما وم نمبر 3 شو. یار زه د خپلې کارخانې غم وکم که ستا د کارخانې غم وکم. ولې داسې روان یاره؟ یاره سم پخ شوی یم اورې. دا څنګه روان دی یاره؟ یار راته ښکاري چې پخ شوی دی. ما وې که پرتوګ کې غول کړي دي. یار پیله زه هغه ما په یونیورسټۍ کې وکتله او هغې زه وکتله ډېره مې خوښه شوله. سترګې زما سترګو سره ولګېدې او مسکۍ شوله. بیا مې خواله راغه او غلې غوندې ما ته وویل چې وروره پرتوګ دې الټا اچولې. اوف यार ये बीबी से बहुत तंग आ गया. हाँ जी دا بیبي څه ته وایي؟ मड़ा जाहिल पठान बीबी यानी मेखा बेंस. او نو خانجي لکه بیرانه ولې چې راویله شو. یو سوال درنه کوم جواب به یې راکړي. او وکه مه کوه را به یې نه کړي. در به یې کړم ما په دې سوالونو پسې جدا ټیویشن نیولی دی. ښه په افریقا کې چې تور ماشوم شي د هغه غاښونه به سپین که تور غاښونه به سپین به وي. مه کوه غلط دی. صحیح دی ماشوم چې وشي د هغه غاښونه یي. خان د الله د رضا دپاره څه راکړه. بیله بیله 10 روپۍ مخکې خو به دې 50 راکوو. اوس مې واده کړی دی که نه نو زمونږ پیسې به ښځه خرچه کړې. چې نه واده و نو مور یې ورته ویلې لورې په اوله شپه که خاوند درته په تحفه کې ګل راوړ نو داسې به وکړې ورته ووایي چې یا سړیه دې ګل ته څه ضرورت و ته په خپله ګولې. هغه بس هغه خاوند بېچاره چې دی هغه په اوله شپه ځان سره پیپسي بوتل راغېستی دی نو دې ورته ویلې یا سړیه بوتل ته څه ضرورت وایي ته خو په خپله بوتل یې وایې. وبخښه ګرانې، زه تا سره واده نشم کولی، زموږ کور والی نه مني. دا څه وایې؟ ستا په کور کې څوک څوک دي؟ 2 ښځې او 4 بچیان. څوک ماته زنګ وهي کور دې وران شه. هلو هی زړګی مې ته یې نه دې څنګه وختي زنګ ووهه که نه نن وختي پخ شولې دا څنګه جګرک پوهېږې ما نن دونه ډېر کار کړی دی ما سخت حالت خراب دی زما ملا درد کوي اوس سر مې خو کېږي ته پوهېږې چې ټول کور مې صفا کړه کاسې مې ومینځه کالي مې ومینځه جارو مې بچو توره شپه راځئ د وخت اوده شئ ښه. داجي ما سر 5 بجې پاسوه. داجي ما سهار 6 بجې پاسوه. ما سهار 2 بجې پاسوه. د دوز بچو زه انسان یم څه ټایم پیس خو نه یم. مرد ډریور پښل دې لګي دلایدا چکی کوي ګټه ټودا کير منی کړایدا مرد ډریور ای مرد ډریور پښل دې لګي دلایدا